د عمر فاروق رضی الله عنه رښتینی لاروی ثالث عمر رحمه الله د نړۍ د مسلمانانو د شلمې پیړۍ د پای او د 21مې پیړۍ د پیل کلونو رهبر د عمر فاروق رښتینی لاروی ثالث عمر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سپیڅلي محمدي شریعت ته د یو ټینګ متحد امیر په حیث داسې یو شخصیت و چې د ګڼو امتیازي خاصیتونو نادرو کارنامو او اسلامي غیرت له کبله یې د اسلامي تاریخ په زرینو پاڼو کې داسې ځای ځان ته جوړ کړ چې د هغه ټول ژوند به تر قیامته پورې د اسلامي نړۍ د راتلونکو نسلونو مشرانو او امیرانو مجاهدینو او ټولو هغو خلکو ته چې د اسلامي امت د ویښتابه لپاره هڅې کوي یو بل مشال او عملی نمونه وي انشاء الله. علی قدر امیر المؤمنین عمر ثالث رحمه الله هغه وخت د اسلامي اخوت او سوکالۍ راوستلو لپاره مټې بډ وهلې چې زموږ هر څه لټ شوي وو. په مادي او معنوي لحاظ مو ټولنه ځپل شوې وه. د افغانانو برخلیک د پاټک سالارۍ ملوک الطوایفي او د وحشي لنډغرو په لاس کې و. د روغتون او ښوونځي د نشتون غم له خلکو سره نه و. د مال او جایداد ساتنه یې هم په فکر کې نه ورګرځېدل. خلکو د افغان باعفته ناموس پر عزت د دغو وحشي ټوپکیانو له حملو ځورګاله. په دغو تورو تیارو کې لوی رب جل جلاله زموږ لپاره د هیلو لمر راوخیژاوه چې زموږ لپاره د امید زیری شو، زموږ لپاره د نجات پرښته شوه، زموږ د درد درمان شو او زموږ د زخمی او پرهر وجود لپاره کافی او کافی پټی شوه. د الله تعالی د ستر احسان امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله. عمر ثالث رحمه الله ته د افغانستان د مظلومو مسلمانانو امید و چې هیواد کې به اسلامي نظام راولي او د امن کور به یې ګرځوي او همغسې هم وشوه. امیر المؤمنین رحمه الله خپله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې د وحشیانو ظلم، چور او چپاول ختم او ګران هیواد کې د امن او امان سپین بیرغ ورپاو. هیواد کې عمري عدالت پیل کړ او خلک یې له هوسا ژوند څخه برخمند کړل. که څه هم د امیر المؤمنین رحمه الله ټاټوبی افغانستان و، مګر د ټولې اسلامي نړۍ هیلې ورسره تړلې وي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د مسلمانانو لخوا د بریا او سرلوړۍ دعاګانې ورته کېدلې. که څه هم کفري نړۍ په افغانستان نافذ اسلامي نظام ډیر ونه شو زغملی او د یو ناروا ظالمانه یرغل په کولو یې اسلامي نظام ظاهرا له منځه یووړ. مګر د عمر ثالث رحمه الله په قیادت کې مسلمان اولس په پوره میړانه د کفري نړۍ د یرغل او اشغال په وړاندې ودرېد او دا د اوس له 100 کلونو سپېڅلې جهادي مبارزې وروسته د ثالث عمر رحمه الله عمري نظام او اسلامي ارمان بیا پر پوره او قایم شو. حقیقت دا دی که د الله تعالی فضل او احسان او بیا د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله پاڅون نه وای، نو نن به نه واحد افغانستان وای، نه به دلته دغه ټول مجاهدین وای، نه به مو ولس د ازادۍ دغه ډول روحیه درلوده او نه به مو په نړۍ کې د جهاد سرلوړی بیرغ رپېده، بلکې د کمونستانو هغې دعوې به د اکثرو مجاهدینو په هکله صدق کړی وای چې د څو غدارو تنظیمي رهبرانو په حق یې کړې وه چې مجاهدین یوه امریکایي پروژه ده چې د ثور انقلاب په خلاف یې په کار اچولې ده. که د عمر فاروق رښتینی لاروی عمر ثالث رحمه الله د امریکا او د هغې د ملګرو په خلاف د جهاد بیرغ نه وای پورته کړی لکه د کمونیزم په خلاف چې یې پورته کړ، نو خامخا به مو د کمونیستانو پیغور پر غاړه وړی وای. د ګڼو ښېګڼو په منځ کې د ثالث عمر رحمه الله د توکل محض راسخه عقیده او پر الله تعالی ټینګ اعتماد درلودل هغه امتیازي خاصیت و چې الله تعالی دی پرې نازولی. هغه اشخاص چې د امیر المؤمنین رحمه الله سره نږدې پاته شوي دی داسې راپېژني چې موږ هغسې شخصیت یوازې د اسلام د لومړیو دورو په علماو، ولیانو او مجاهدینو کې موندلی شو. که امیر المؤمنین رحمه الله وفات شوی خو حرکت یې ژوندی، غښتلی او پیروان یې منظم پر مخ روان دي. که څوک یې نه مني نو د اسلامي امارت
د ورځني پرمختګونو بریاو ته دې سوچ وکړي. واضحه خبره ده چې پیروان یې ټینګ عزم او وفا لري. تاسو وګورئ د اسلامي امارت میړانې او ټینګ عزم ته چې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، شمس الشهدا امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله او د علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله په مشرۍ د نړۍ لخوا جابرو او ظالمو قدرتونو سره حیرانونکې مقابله کړې او کوي، او د 12 لسیزو په تېرېدو سره یې دغه جابرانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي او هیلې یې له خاورو سره خاورې کړي.